د دې نه پس زه خپل ډېر ګران او قدرمن مشر ماسټر محمد شاه صوبایي صاحب د اباسین صاحب په یو شعر باندې راغواړم. اباسین صاحب فرمایي که زما د شخصیت حدونه ګورې، که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ماسټر محمد شاه صوبایي صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو حسرت سے ماته دا شریف خان شربت سے یو شعر را یاد کړو. هغه وایي تسبیح ماړه و شیخه چې سرونه به دې میخه، تسبیح ماړه و شیخه چې سرونه به دې میخه، نو چې مالک به د پټي نه پورته لاړو تا به میخه وته موږ پټي کې برېښه. مجرا صورتحال باندې نظم ما مخکې دغه کړو زما زور دغه دی وینه سپینه شوې ده رور رور نه بیزار شو دا دنیا بدله شوې ده وینه سپینه شوې ده نه راځي پکار د پلار خپل زوی په ډېره سخته کې وایي مه راځه بې وخته کې نه راځي د پلار ناراضي د پلار خپل زوی په ډېره سخته کې وایي مه راځه بې وخته کې تا چې به ګټله هغه ما نه هېره شوې ده وینه سپینه شوې ده او خپو کې د خپل مور به څنګه رنګه جنت وویني چې پورته اسمان نه ویني خپو کې د خپل مور به څنګه رنګه جنت وویني چې پورته اسمان نه ویني نو کیسه د الله للی للوتې هېره شوې ده او وینه سپینه شوې ده او هغه خور پردی شوه چې به یې ټول عمر جړا کوله ورور ته به یې دعا کوله هغه خور پردی شوه چې به یې ټول عمر جړا کوله او ورور ته به یې دعا کوله ولې په سوچیان باندې دا ژبه غلې شوې ده ولې په سوچیان باندې دا ژبه غلې شوې ده او وینه سپینه شوې ده او مزاینا تر تربور خو پښتنو ګڼلې مټې وي او لاړل د دنیا نه هغه شوخې سټې وي مزاینا تر تربور خو پښتنو ګڼلې مټې وي او لاړل د دنیا نه بختورو شوخې سټې وي اوس خو خلک وایي دا خبره زړه شوې ده وینه سپینه شوې ده او دا یو زه به د یو مزاحیه او دغه ووایم زموږ د کلي د ګاډو ډېر ناروا راغېستو دا ډېر مخکې ما دغه کړی و وایي زموږ د کلي ګاډي تاروکې به ولاړې چاپېر د خلک تو شي ډېر چاپېره اویزان شي خو والله که دی روان شي زمون د کلي ګاډي تاروکې به ولاړې چاپېر د خلک تو شي ګیر چاپېره اویزان شي خو والله که دی روان شي او کلینډر که ډریوري مخې ګنده سره یې ببړي او کړوی بانډه نارې وایي د دنیا نه ناخبري نو روان به نه شي چلې د څورلو که پې باران شي والله که دی روان شي او دې کې دننه ماشومان ښکاري داسې وچرګان زنانه وي لوی بیان او سړی ناستې پریشان دې کې دننه ماشومان ښکاري داسې وچرګان د زنانو وي لوی بیان سړی ناستې پریشان او پیسې کړي ترېنه جمع پکې دننه خلک بندیوان شي خو والله که دی روان شي او باندې نه واپسې کې کلک په ودرېږي کړوې کې باندې نه واپسې کې کلک په ودرېږي کړوې کې مارغه تو شي که کرې کې لکه غوښه وي کټوې کې باندې نه واپسې کې کلک په ودرېږي کړوې کې مارغه تو شي که کرې کې لکه غوښه وي کټوې کې نو ډریور ښکته راکوشي ګیر چاپېره د یاران شي والله که دی روان شي ماویل تختمه باندې نه ماویل تختمه باندې نه آخر مړ به شم د دې نه خو چې ګاډي میلاو نه شو نو واپس رالم اډې نه ماویل تختمه باندې نه آخر مړ به شم د دې نه خو چې ګاډي میلاو نه شو نو واپس رالم اډې نه
اوس پتا مددي ناست یم چې الله به مهربان شي خو الله د دې روان شي. السلام علیکم. معصوم بن شاه ته دې زموږ ډېر